सोज फुरकत से दिल जब परेशान हुआ, सोज फुरकत से दिल जब परेशान हुआ, लब पे ला तक़नतू का पैगाम आ गया। چې زنګ د دې علاقې د یتیم ماشومانانو د هغوی سماجي امداد اوس هم وکړو، مخکې په مختلفو موقعو سره کړی دی، او انشاءالله دوی به د خپل تعاون دغه شان د دې سکول د بچو سره پروګرامونه کېږي یا اسمبلی کې یا داسې موږ تاسو ته بار بار وایو چې تاسو ډېر زیات اهم یې، خو تاسو دا ریالایز کړئ خپل اهمیت په خپله وپېژنئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د ملکن ټي وي قدرمنو کتونکو زویم افتاب خان او تاسو ګورئ ملکن ټي وي. قدرمنو راغلی یم ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول کوټ ضلع ملکن ته، په هغې کې چې کم النور فاونډیشن چیرمین دی د هغه سره په څنګ کې ولاړ یم، د هغه سره به خبرې اترې کوو. النور فاونډیشن چې کم چیرمین دی هغه د والدینو سره هغه امداد کوي چې کم والدین د سټوډنټ سره کم والدین د خپلو بچو بوج نشي برداشت کولی. النور فاونډیشن د هغې بچو سره د هغې والدینو سره د هغې والدینو نه د اوږو نه هغه بوج چوتي. نو زما سره په څنګ کې ولاړ د النور فاونډیشن چیرمین د هغه سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمت الله. زه جی مونږه النور فاونډیشن د خپل علاقې د وطن چې څومره یتیمانان دي غریبانان دي هغه مونږه د خپل قابل ثروت مرګرو په ذریعہ باندې سپورټ کوو په تعلیم په مت کې چې هغې سبق ووایي، هغې د دې ملک ښه شهریان جوړ شي، با اخلاقه با کرداره تعلیم یافته. د هغې دپاره النور فاونډیشن د هغې د یونیفارم بندوبست هم کوي، د هغې د ټیوشن بندوبست هم النور فاونډیشن چې کوم دی کوي. او النور فاونډیشن نور هم په علاقه کې د صفایي باندې هم د هغې نظر دی، د نشو خلاف هم یو مهم چلو چې هغه زموږ ماشومان چې کوم دی هغه د نشو نه محفوظ شي. او دارنګه چې کوم دی زموږ په وطن کې نور چې کوم دی موږ د شجرکارۍ په سلسله کې هم موږ تعاون کوو، کردار ادا کوو چې په دې وطن کې چې کوم دی ونې بوټي وکرلی شي، ماحول موږ ته صفا سوتره اکسیجن مهیا شي. او دارنګه چې کوم دی د دې وطن چې کوم لارې کوڅې دي هغه هم صفا شي او سوتره شي. نو النور فاونډیشن په دې کې بھرپور کردار ادا کوي. او نور خلکو ته هم موږ د اپیل کو څومره خلک چې په وطن کې دی قابل ثروت دی، زموږ د هغې نه درخواست دی چې النور فاونډیشن سره د مدد وکړي، هغه د قوم د فلاح او د بهبود دپاره به انشاءالله تعالی چې کوم دی بھرپور کردار ادا کوي. قدرمندو زما سره په څنګ کې ولاړ د النور فاونډیشن چې کوم ګیسټ او مهمان خصوصي د هغه سره هم خبرې اترې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. زه خو ټول مخکې د ملکن ټي وي د عملي شکریه ادا کوم او په دې موقع چې نن په کوټ هایر سیکنډري سکول کې د النور فاونډیشن زیر اهتمام د یتیمانانو بچو دپاره د هغوی سره د مالي تعاون دپاره چې کوم پروګرام وشو، نو په دې حوالې سره زه د النور فاونډیشن د ټولو انتظامیې او خصوصي طور د هغې چې کوم چیرمین دی صابر رحمان صاحب د هغوی کوششونو مرسته کوم او د هغوی ته شاباسي ورکوم او د ټولې معاشرې د طرفه او د خپل طرفه ولدی قندیاني ورکوم انشاءالله چې دا کوم خدمات دوی د تعلیم حوالې سره د صحت حوالې سره د نور معاشرتي مسایلو د حل لپاره چې کوم منډې تړلې کوي او ستړي کوي، انشاءالله موږ ورسره ټول دوی سره څنګ په څنګ قدم په قدم ملګري. زه د النور فاونډیشن ډیره شکریه ادا کوم چې هغوی زموږ سره په نن دور کې ډېر تعاون وکړو.